السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامده و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره د روژې چې کومه فدیه ده هغه په مسجد کې ورکوی شي او که نه. جناب محترم، اوله مسله خو دا ده چې د روژې فدیه به دوه قسمه خلک ورکوي، یا بیمار یا شیخ فانی، یا هغه کس چې ډاکټر ورته ولیکي چې ته نور نه جوړیږي او که روژه دې ونیوله مرې یا دې د بدن یو اندام ختمیږي، نو په دغه صورت کې به دا سړی فدیه ورکوي. دویمه دا چې شیخ فانی وي، دومره بوډای سپینګیری یا دومره عجوزه بوډۍ ښځه چې سپین سري چې هغه روژې نیولو طاقت نه لري، نو دا دوه قسمه خلک به د یوې روژې فدیه په اندازه د یوې سرسایې ورکوي چې نن سبا تقریبا 222 روپۍ جوړیږي، 222. دا به چاته ورکوي؟ دا به صرف مصرف د زکات ته ورکوي چې فقرا مسکینان دي، جومات کې نشي ورکولی، مدرسه کې ورکوی شي، خو په دې شرط چې مدرسه کې به د قبض د پاره به یا به محتمم ته ورکوي که محتمم مصرف د زکات وي، او یا به مدرسه کې طالب العلم ته ورکوي. بیلډینګ پې نشي جوړوي، که بیلډینګ یې پې جوړ کړه یا کمره پې جوړه کړه بیا دا فدیه نه ده. یا په جومات کې بمبه راوړه یا لایټ پې راوړ یا بل څه کار پې وکړ، دا فدیه نه ده، دا صدقه ده. بس دا د وشو فدیه به ځان ته مستقله ورکړي. د فدیې دپاره قبض ضروري دی، قبض، او قبض په بیلډینګونو کې نشته. هغه به خامخا یا محتمم ته ورکوي یا طالب ته. هغه چې قبض کړه هغې نه وروسته که هر څه پې کوي هغه د هغه کار دی، خدای چې چاته ورکوي هغه به یې قبضه کوي. السلام علیکم ورحمت